أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وأما الماء المستعمل هاغه اوبه چې مستعمل وي، مستعمل سوي اوبه لا يجوز روا نه دی استعماله استعمالول د دې اوبو په طهارت په پاکي کې الاحداث د بیاودسي. والمستعمل مستعمل اوبه كل ما انهرغ اوبه دی اوزل چې لري سي به په دې سره حدث بیاودسیا او استعملوا یا مستعمل سي په البدن پر بدن باندې علا وجه پر طریقه باندې قربتي د ثواب. مستعمل اوبه هغه ته ویل کیږي چې یو پلا په اوبو باندې اودس تازه سو دا اوبه مستعمل شي، یا یو سړی اودس درلودي د بیا اودس تازه کی دغه د ثواب د پاره په دغه اوبو باندې چې دا پاتې سولې دا اوبه د پیشي کې راوګرځول شي، دا اودس په تازه کی دا اوبه د پیشي کې راوګرځول نو دغه اوبه چې دی په دې باندې بل پلا اودس تازه کول بیا روان دي، دا مستعمل اوبه بلل کیږي. وکل اهاب هر هغه پوست دو بیغه چې رنگ سی فقط فتاکیک سره طهره پاک دی، یعنی هر پوست چې پاک چې پوخه کې رورنګیږي دا چمړې نه دی پوستونه دا پاکیږي. جازت روا دی الصلاه المنز علیه پر دی باندې المنز پر دی پوست روا دی مسله جن جوړولای سي والوضوء او دس منه د دی پوست سره د دې سره ته یو غړکه جوړولای سي او چوبه کې د کیخه جیجن جوړولای سي په دې باندې او د سم روا دي المنظم پر روا دي پر دې پوست باندې الا خو بیا نه دی روا جلد او پوست خنزیر د خنزیر پوست نه حلالیږي والادمی د انسان پوست دا نه دی جایز. د انسان پوست چې دی د ډیره شرافت د وجه څخه چې انسان مشرف دی ډیر شرافت لري د دې وجه څخه د انسان پوست نه دی جایز چې ته پر دې باندې یا المنز وکې پوخې کې او یا اوبه کې واچې یو غړکه یا جیجن جوړ کې دا نه دی جایز. او د خنزیر پوست چې دی دا ډیر زیات نجس دی، نجس العین دی، دا پاکیږي نه چې هر څو پوخ کې دی پاکیږي نه، دا دواړه چې دی دا دواړه پوستونه نه دی جایز. وشعر المیتتی او بیشتان د مرداری و عظمها اډوکی د مرداری طاهرانی پاک دي. بیشتان اډوکی د دې چې دی د مرداری یو شی مردار سوی دی د مردار شوی شي اډوکی هم پاک دي بیشتان هم پاک دي. اذا هغه وخت لم یکن کنو علیها پر دې باندې د سمن غړوالی که غړوالی نو پر دغه اډوکو بیشتان باندې دا پاک دي. و اذا هغه وخت وقعت چې ولویږي فی البیر پڅاک نجاست مرداری نزحت کاجدی وکانه دی نزح کشل ما د هغه په حج په دا څاکی من الماء دوبوس ګوره په یو څاکی مرداری ولوید دا مرداری برا وکش په څاکی چې څونه وبد دا بټول را وکش نو دغه وب چې دی چې دا دی را وکشه نو دا بیا پاکی د پاره د داڅه طهارتن پاکی ده لها دا څالره. فإن ماتت کچیر مرسو پیها بدا څا کفارتن پاره په څا کې مژک مرسو او عصفورتن یا چنچانه زمرشتي په علاقو کې نسته زمرشتي په علاقو کې دغه تورغړی مرغي ورتوي دغه خړ مرغان نه دي دا خړی چغو کې دغه چې دي دغه موږ وس په عصفوره باندې پیژنو دا د هر علاقې خپل مرغان دي. په بعض علاقو کې شنتوتیانو میټوګان وي دا شیان وي، په بعض علاقو کې خړی چغو کې، په بعض علاقو کې بوراګان وي. ګور دا د هر علاقې خپل مرغان دي، خو هغه علاقې مرغان چې د دې چنچانه ورتوي د زمرشتي په علاقو کې نسته مرشتي د ښکارا پیژندل نه سو چې دغه شی چنچانه ده. او ساوتن یا چتی موږ په پښتو کې ډیک ورته وایو، ډیک یا داوی ډیک. او سودانیتن یا تورنګي وي، تورنګي زموږ د علاقو مرغۍ ده داسته زموږ په علاقو کې. او سامن یا کربونی وي، کربونی ابرسن کمر نزح کاج دی منها د داڅاسه ما بین د ما بین سه 20 دلوان شل څولغه الی 30 در دیر شپوري. ګوره که دغه کمژک وي که دا مرغۍ وي که دا کربونی وي دا په څا کې لوېدلي وي دا کې مړه وي د داڅا حلالوالی چې دی دا بیا شل څولغه به راکاږي در دیر شو څولغو پورې. شل څولغه چې دی راکښلې واجب دی در دیر شو پورې دغه لس چې نور راوکاږي دا مستحب دی.
نو دا چې راوکاږي دا څا حلال شو. هغه وخت چې دغه مړ شی تا جن راکښلی وي، ګوره په دې شرط دی نه چې مړ شی هلته کې پروت ته 100 سولغې راکاږي 1.5 سولغې راکاږي څا په حلاله شی به یا راکاږي دا مړ چې چش کې مړ دی هغه به راکاږي بیا به ته دا 1.5 سولغې راکاږي بیا نو دا څا پاک شو حلال شو. بحسب په حسابولو سره کبر الحیواني د غټ حیوان وصغر الحیواني د کشنی حیوان. غټ حیوان وي که کشنی وي په دې اندازه باندې دی. فین ماتت که چیرې مړ سو بیا په دا څا کې حمامتون کوتره مړه سوه د کوترې بیان او دجاجتون یا چرګه وه او سنورتون یا پشي وه پشي یا مشخورمه ده نزح کاږدي منها د دا څاسه ما بینه د ما بینه څه 40 دلون 40 سولغې الی 50 در 50 پورې. ګوره که چیرې دغه شی ویان و دا کوتره چرګه پشي دغه شیان په څا کې ایله سوه مړه وه په څا کې ایله سوه مړه وه بس دا به د څا سره راوکاږي دا شی بیا به 2 سولغې راوکاږي 40 سولغې در 50 پورې یا 40 سولغې در 80 پورې بس بیا څا پاک شو حلال شو. و ان ماته که چیرې مړ سو بیا په دا څا کې کلب سپی کې ایله سو سپی کې مړ سو او شاتون یا پسه کې مړ سو او آدمین یا انسان کې مړ سو نزح کاږدي جمیع مائها ټولې اوبه د دا څا د دا څا به ټولې اوبه راوکاږي څا به خوا پاکې کې د اوبو یعنی دا په کم دغه باندې د سپي صورت د پسه صورت په دغه اندازه باندې یا د انسان په اندازه باندې دا ورولوېدل دغه کې مړ سو نو دا به سپی به راوکاږي د څا باره به ټولې اوبه د څا راوکاږي پسه به راوکاږي د څا ټولې اوبه به د څا راوکاږي بس پاک سو. او انسان کې مړ سو انسان به راوکاږي ټولې اوبه به د څا راوکاږي پاک سو. وعدد شمار دلای د څولغو یعتبر معتبریږي بدلو الوسط په معنا څولغه سره. ګوره هغه څولغې چې معلومې کړي وي چې د مژک یا د چوغکې مرغۍ دپاره به 20 څولغې راکاږي در 10 پورې د پشي یا د چرګې و د کوترې دپاره د دې دپاره به 40 څولغې راکاږي در 50 یا در 80 پورې. نو دغه چې دي دا کمې څولغې دا به څونه څولغې د یو عدد شمار دلای د څولغو یعتبر چې معتبر دی بدلوي په څولغه سره وسطي معنا څولغه المستعمل چې مستعملیږي للآبار څهانو لره چې په دا څهانو کې کمی څولغې استعمالیږي د عامې څولغې معنا څولغې نه دي په دغه څولغو باندې به دونه څولغې اوبه راکاږي. فإن نزح که چیرې وکښه منها د دا څاسه بدلو عظیم په غټه څولغه لو څولغې پیدا که په یوه پله دا 20 څولغه اوبه جن راوکښلې قدر په اندازه ما د هغه یا ساعت چې ځایږي په دې کې من الدلو الوسط معنا څولغې چې دا 20 څولغې په یوه پله کې ځایږي بس هېڅ واحتسب به بس په دغه سره سیر حساب ویل کېږي جاز رواتي. ګوره دا غټه څولغه باندې په یوه پله 20 څولغې اوبه راوکښې بس دا 20 څولغې سولې ولې معنا څولغه باندې شمارل کېږي چې د په یوه پله راوکښې بس په یوه پله 20 څولغې راوکښې صحیح دی دا پاک. و ان كانت کچیرو البیر څا معینه چندار څا چینې والا او چینه درلوده چینه کې بکشې و څا نه خالی کېدی 4 څوبې جن راکښلې څا نه پاکېدی څا پاکېدی نه. ګوره خو انسان کې مړ سو یا پسه کې مړ سو یا سپی کې مړ سو دا ټول څا پاکېدل غواړي نو دا څا چینداره دی ګر سره نه پاکېږي بیا به څه کېږي لا تنزحو نه کېږي نه خالی کېږي دا څا. وقد په تحقیق سره وجب واجب دی نزع کشل ما د هغه پیه چې په دا څا کې وي په څا کې څونه اوبه دي هغه اندازه دی معلومه کې چې یعنی په دې کې 100 څولغې اوبه دي بس 100 څولغې دی راوکړ په دې کې 50 څولغې اوبه دي 50 څولغې دی راوباس بس بهره پاک دي اندازه دی خالی معلومه کې څونه اوبه به اوس کې بکشي اخرجو باسی دی مقدار و اندازه ما د هغه کانه چې وي پیه په دا څا کې په څا کې څونه اوبه دي هغه اوبه دی راوکړ بس من الماء دو بس چې څونه اوبه په څا کې دی هغه اندازه دی وکړي. وقد په تحقیق سره روي روایت شوی دی عن محمد د امام محمد رحمت الله علیه انه دی چې دی قال ویل دی ينزعو کاجد منها د داڅا مئتاد الوین 200 څولغې دی وای 200 څولغې دی راوکاږي الی 300 بیا در 300 پورې در 300 څولغو پورې د دونه اوبه راوکاږي بس بیا پاک دی نور پاکېدل نه غواړي ولې دا چنداره څا دی دا هغه څا دی چې د دې اوبه نه وچیږي په دې کې چې نه ده بس 200 څولغې دی راوکاږي در 300 پورې بس څا پاک شو. وقال بعضهم بعضی بیا ویل دی نور علماء و یحفر کندی دی بجنبها پر څنګ باندې بیرون څا د دې څا پر څنګ باندې دی یو څا معلوم کی علی عنقها په جوړوالي
و طولها په اوږدوالي و عرضها په پلنوالي. دونه څا دي دلته وکاږي چې هلته اوبه څونه قدر دي. اوبه یو ګز اوبه کې ولاړې دي په هغه اوبو په څا کې. دلته دې د یو ګز څا وکاږي، دغو نه دې پراخوالی ورکړي، دغو نه ژوروالی ورکړي، دغو نه دې ګرده حساب کتاب د هغو نه برابر کړي. ګوره په هغه د اوبو په اندازه باندې. ثم وروسته ينزحو کاږي د الماء اوبه من تلک البیر د دغه مردار څاڅه ویجعلو ګرځي دي په هذه په دغه څا کې چې د دلته لوړ کډی ورته وکړي، څا ورته وکړي، بس هغه اوبه دي د مردار څاڅه راکاږي په دې کې دي اچي. فاذا امتلأتي چې ډک سو اسانیت دا دوم دا د چې کډی کښلی دی دغه څا ډک سو حکم کیږي به طهارت په پاکي سره الاولاد اول څا په دا باندې پاکیږي چې دا دوم کډی چې د وکړي په ژوروالي د اوبو اندازه او په پلنوالي په پراخوالي په ټولو د اوبو اندازه و دا اوبه د دې دغه مردار څا سره راکاږي په دې کې دی چې دغه ډک سو بس هغه پاک سو. و اذا هغه وجد چې پیدا سو فی البیر په څا کې پارت مرک میته مړ او غیرها یا بل شی و د مرک په مثال باندې یو بل شی چرګ ولا کوتره و دا شی ولا درونه د خبر نو متا وکات څه واخل ودل په دې نو خبر دا څه ټیم ودل دا درکه نو ورته ولم تنتفخ او نه پرسیدلی ولم تفسخ او نه شوړېدلی روغ رمغې دغه ثابت کې پروتو مړ ولو خدا ځای معلوم نو نه پرسیدلی و نه روغ رمې پروتو دغه مړ سوي شي دا وري لسوي چې اعاد راودي ګرځي صلات المنزونه يوم وليله د یوې شپې د یوې ورځې د یوې شپې د یوې ورځې المنزونه د دې راوګرځي ځکه په یوه شپه په یوه ورځ کې چې دی مړ سوی وي دغه شی چې ودا اوبو ته لوېدلی دي دا څاته په یوه شپه په یوه ورځ کې دی نه شوړېږي نه پړسېږي نو د یوې شپې د یوې ورځې لمنځونه دې راوګرځي. اذا هوا کانو که چیرې وو توضؤ او داسې تازه کړي وو منها د دا څاڅه وغسلو پرېمینځلی وو کل شی هر شی د دا څاڅه اصابه رسېدلې وي و دا شي ته ماؤها اوبه د دا څا د څا اوبه چې هر شي ته رسېدلې وي هغه شی به پرېمینځي چې کوم شی په دغه یوه ورځ یوه شپه کې کوم شیان دی پرېمینځلي وو هغه شیان به پرېمینځي کوم اودسونه تازه کړي وو کوم لمنځونه کړي وو هغه به لمنځونه راوګرځي. و ان انتفخت یا پرسیدلی و تفسخت یا شوړېدلی و اعاد راودي ګرځي صلوات المنزونه 3 ایام د درو ورځو ولیالها د درو شپو کچیر هغه شی چې وري لسوي و کم ژاک و ک کوتره و ک چرګ و دا شی چې وري لسوي دا پرسیدلی شوړېدلی دا رقم سوي و بیا د درو شپو د درو ورځو المنزونه راوګرځي په دا درې شپې درې ورځې کې چې د هر چا او د سونه جن کړي د دې سره المنزونه کړي دا به ګر منزونه راوګرځي ک کالی په پریمنزل یا کالی دی بیرته د درو شپو د درو ورځو دا بیرته پریمنځ دا مردار دي. فی قول ابي حنیفه پنځ د امام صاحب رحمت الله علیه دا زمر د امام صاحب رحمت الله علیه دا قول دي چې دا به دا رقم کې درې شپې درې ورځې چې دغه پرسیدلی وي یا شوړېدلی وي د درو شپو د درو ورځو لمنځونه براګرځي او چې کوم شیان پرې منځلي هغه شیان به بیرته منځي په دا درې شپې درې ورځې کې. وقال یاران وای یاران چې بیا د امام یوسف صاحب رحمت الله علیه او امام محمد صاحب رحمت الله علیه دې دوه یاران صاحبان ویل کیږي لیس نست علیهم پر دی باندې اعاده راګرځیدل شی دی چې دی وای دی چې راګرځیدل نست حتی يتحققوا تر هغه وخت پورې چې ثابتېږي متا وقعت څه وخت لوېدلی دي چې دا اندازه وای ورکوي چې دا څه ټیم لوېدلی دي نو دی دې تر هغه وخت پورې هېڅ راګرځېدل نه غواړي د دې څه نه لمنځونه نه کالي پرېمنځل نه شی دا یاران وای نو چې څوک په دا باندې خبر شي چې په څا کې شی لسوي دي نو بیا ولې پرېږدي نو خدای په دا باندې خبر نه دی نو ودا هلته ولې رسي چې هغه پړسېږي وشوړېږي دا خبره پر دې ځای باندې خلاص. وسورو پس خورده آدمی د انسان و ما د هغه شی یو کلو چې خوړل کېږي لحم او غوښې طاهرون پاکه ده. انسان په یو لوښ کې اوبه وڅښلې په دغه اوبه باندې اودس تازه کولی شي پسه کې وڅښلې په دې باندې اودس تازه کولی شي غوایي کې وڅښلې په دې باندې اودس تازه کولی شي اوښ کې وڅښلې ګوره هغه شیان چې غوښې خوړل کېږي دا پاکه ده د دې پس خورده. وسورو پس خورده ګوره زموږ خلک چې دي چې اوبه په یو شي کې وڅښي وایي دا د مکروه کړي په دې زما اودس تازه کوي مکروه کېږي نه دا پاکې دي په دې شم نه کېږي. وسورو پس خورده کلبی د سپي والخنزیر د خنزیر وسباعی د څرونکي بهائم د چارپایانو لکه لیوه دی زمری دی دا رقم نور د دې حیوانان ده نجسون د دې د مردار ده. ګوره د سپي د خنزیر د زمری د ګیدړي د چغال د لیوه د دې ټولو پس خورده چې ده دا مردار ده. وسورو پس خورده الهرتی د پشي و دجاجتی د چرګ المخالات چې ګرځېدونکي د په دامبارو ګرځي د مرداري خوري دغه چرګ ګوره یو هغه چرګ د چې پر ځای ولاړه د تړلې ده د تړلې چرګ دا نه چې دا اله چرګ وي ګرځي پر امبارو باندې مرداري خوري دغه چرګ ده. وسباع الطيور او د هغه مرغان د لکه ټپوس دی باشه ده د دا مرغانو ده.
وما د هغه شیانو یسکنو چې ګزاره کوي فی البیوت په غارو کې مثل حیتی لکه مار والفارتی لکه مژک د دې ټولو پسخورده چې ده دغه درته ذکر سو لکه پشي چرګه او هغه مرغان چې څیرونکي دي لکه ټپوس یا باشه او د مژک او مار مژک د دې پسخورده چې ده دا مکروه ده مکروه تحریمی نه ده مکروه تنزیهی ده مکروه تنزیهی دې ته ویل کېږي که ستا طبیعت بد نه جوړل حلال دي که ستا طبیعت بد جوړل بس مکروه دي پرېږده یعنی په دې باندې اودس کول جائز دي که ستا طبیعت بد نه جوړل مکروه تنزیهی دي مکروه تحریمی نه دي چې حرام دي په دې به اودس نه تازه کوي دا پاکی دي خو ستا و طبیعت ته کتل دي که تا ته په طبیعت کې خوند درکاوي او داسې په تازه کې جایز دي درته که د بد جنګېدل بس مې په تازه کوو بیا وسورو پس خورده الحمار د خره والبغل د غاتر غاتر چې بیا دی بیا د خر پلار و مور یوې آس وي یوې خر وي دې ته غاتر ویل کېږي د خره او د غاتر پس خورده چې ده مشکوک شکمنه ده حلاله هم نه ده مرداره هم نه ده ګوره حلاله نه ده چې ته پاکي په حاصل کې مرداره نه ده چې ته بد جن ویسې یا نه حلاله ده نه مرداره ده مشکوک شک دی فیهما په دې دواړو کې دغه په پسخوردې په حلال والی او په مردار والی هم څوک په دې کې شک وي حلاله ده څوک بیا دا وایي چې وایي مرداره ده نو په مردار او په حلاله کې شک دی نو په دې باندې هم چې پاکي نه کېږي په لم یجد کنه که پیدا غیرهما ما سوا د داخره او د غاتر د پسخوردې سما سوا یعنی چې د دې صفات سوي دغه اوبو سما سوا بل شی نه کې پیدا نور اوبه نه وي توزع او دست تازه کی بهما په دغه اوبو سره د غاتر او د خره چې کوم اوبه پاتې شوي دي په دغه اوبو دي او دست تازه کی و تیمم او تیمم دي هم ووي ګوره تیمم دي هم ووي او دست تازه کی دواړه کار دی کدا اوبه حلال وي خو دي او دست تازه کدا اوبه مرداري ولې خو بیا د تیمم پر ځای ودرېدي و ايهما هر یو دغه دوه څخه قدمه چې د مخ کې چا زروا دي که تیمم د مخه وي که اودس د مخه تازه کوي فرق نه کوي ګورې څوک اودس د مخه تازه کوي که تیمم د مخه وي که تیمم د مخه وي اودس وروسته کې پروا نه کوي او که اودس د مخه تازه کوي تیمم وروسته کې پروا نه کوي بس په دغه طریقه باندې د خره او د غاتر پسخورده به د رقم استعمالي وینې نور اوبه نشته نو خو دغه پاتې دي هم به اودس په تازه کې تیمم به ورسره ووي بیا د ده دپاره په دې باندې عبادت جایز دي آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين